چې دوی ته نظام پرېږدو یا موږ لاسونه تر شا وتړو زندان ته لاړ شو تر څو د دوی مقاومت کامیابه شي دا نظام دوی ته پرېږدو دوی راضي شي یا لکه غني غوندې 10% ورکړو که دغسې په فیصدیانو باندې یا مشمول حکومت داسې بیا مو په غني ولې نیوکې کولې ولې مو غني لنډغرو ته تسلیم باله ولې مو هغه پړ مانه چې عبدالله ته یې برخه ورکړله صالح ځان سره شریک که خدا د غني ناکامي وه غني که نظام جوړولی هم شو که دی مفکر و که نه و خو دغه خلکو دې حالت ته راوسته چې د ملت ګریوان د غني لاس ته واروسته زه دا نه وایم چې غني به په حکومتدارۍ نه پوهېده لیکن دغه مکافات چې د خلکو ته ورکړه دغه خلک چې تر اسمانه اوچت کړل دغه خلک چې د مشروع انتخاباتو چې په اول ځل کې ده وکړل د نظام وګټه څه ضرورت و چې د همه شمول په نامه د عبدالله ځان سره شریک کړي ولې خپل خواخوږي له ځانه مرور کړه موږ بیا هماغسې یو جمهوریت تکرار کړو او یو بله موضوع پاچا صاحب خدای دې وکړي چې تاسو ځواب اخیستی وي مخکې مې کوم موضوعات ته نه زما ګوره یو دقیقه اجازه راکړه دا خو زه دا نه یم موږ ګوره د وروس په خلاف اشغال د امریکا د اشغال په خلاف جهاد وکړو موږ د وروسته د اشغال په خلاف جهاد کړی الحمدلله ټول مجاهدین 1.5 میلیون قرباني ورکړې ده تا چې کله عفو وکړه کرزي ته تا چې کله عفو وکړه عبدالله ته تا چې کله عفو حبوبي وکړه نو ته بیا ورځې دغه بیچاره عسکر چې 10,000 افغانۍ دپاره خپل پاچا صاحب ثبوت که د تیر اسکر معاف شوي دي او هغه په غلا په اختطاف په بل جرم جګ نظام حق نه لري چې مړي کړي یو څوک د بغاوتګر ودرېږه دا اوس د نیویارک ټایم راپور د نور رسنیو تا نه دي اورېدلي چې د تیر نظام افسران تللي د مقاومت له جبهې سره مقاومت زیر کمپال سره یو ځای سوي دي نو هغه طالب ونه وژني چې دا د تیر نظام سړی ده ګوره مبین صاحب جنرال صاحب محترمه کله چې